میدان وردګ ولایت کې د می 8 نیټه چې د سرې میاشتې له نړیوالې ورځې سره برابره ده د بشریت ترڅنګ تر شعار لاندې د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ونمانځل شوه. په دغه مراسمو کې د افغانستان د رئیس الوزرا او د افغاني سرې میاشتې د سرپرست رئیس پیغامونه ولوستل شول چې پکې د بشري مرستو، بشرپالنې او رضاکارانه خدمتونو ارزښت ته اشاره شوې وه. د سرې میاشتې د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان د اسلامي امارت د رئیس الوزرا پیغام د اسلامي تعلیماتو له مخې د ټولنې وس لرونکي خلک په دې مکلف دي چې ناتوانه، معیوب او بیچاره خلکو لاسنیوی وکړي، د هغوی درد او تکلیف پر خپل ځان باندې احساس کړي او تر خپله وسه ورسره مرسته او کومک وکړي. زموږ په هیواد کې د انساني همدردۍ، خیریه مرستو او ناتوانه خلکو لاسنیوی تر ټولو مهم او پیژندل شوی ادرس او مرجع د افغانستان سرې میاشتې ټولنه ده. د سرې میاشتې او سره صلیب ټولنې په ټوله نړۍ کې د بېوسه خلکو د مرستې، د جګړې د ټپیانو، معیوبینو، بندیانو او نورو متاثرینو سره د مرستې له امله ځانګړي او ارزښتمن ځای لري او د دوی خدمتونه د قدر وړ دي او د انساني همدردۍ یو ښه مثال یې بللی شو. د می 8 په مناسبت د افغاني سرې میاشتې د سرپرست عمومي رئیس پیغام سږ کال په هیواد کې د بشریت ترڅنګ تر عنوان لاندې د اسلامي امارت له ملاتړ سره یو ځای په داسې حال کې دایرېږي چې لله الحمد هیواد مو د امنیت له ستر الهي نعمت څخه برخمن دی. خو بل خوا طبیعي او غیر طبیعي ناورینونه په ځانګړي ډول هیواد ته د راستنېدونکو کډوالو د څپې شدت هیوادوالو له ګڼو بشري ستونزو سره مخ کړي دي چې په همدې حساسو شرایطو کې د بشري خدمتونو اړتیا تر بل هر وخت زیاته محسوسېږي او دا ورځ موږ ته د لوېدلي او اړمن انسان د راپورته کولو او هغې ته د لاس ورکولو پیغام راکوي. افغاني سرې میاشتې ټولنې د خپلې شپږ نوي کلنې تلپاتې هڅې پر مټ د نړیوالو بشري اصولو او ارزښتونو په رڼا کې د هیواد په ټولو سیمو کې بېطرفه، خپلواک او د شفافیت پر بنسټ ولاړ خدمات ترسره کړي دي چې د پیښو د قربانیو لاسنیوی، اړمنو ته عاجلې مرستې، د ناروغانو درملنه، په ځانګړې توګه د سوریې زړه ماشومانو د بې سرپرسته کورنیو د ځان بچاونې لپاره فرصتونه برابرول او له مهمو موخو او لومړیتوبونو څخه دي او لا هم هڅه کوي چې په پوره ژمنتیا او قوي هوډ سره په یادو برخو کې هیوادوالو ته اړین خدمات وړاندې کړي. زه د افغاني سرې میاشتې ټولنې ټولو مخلصو کارکوونکو، رضاکارانو، کاري شریکانو او د دې ټولنې هر ملاتړي ته د دې ورځې مبارکي وایم او هیله څرګندوم چې د بشپړ دیانت له مخې په پوره اخلاص، ژمنتیا او امانتدارۍ سره له هر ډول نژاد، ژبني او سیمه ییز توپیر څخه پرته د هیوادوالو مرستې او لاسنیوي ته دوام ورکړي. همداراز له ټولو هغو هیوادونو، داخلي او نړیوالو خیریه بنسټونو، سوداګر او خیرخواهو وګړو څخه د زړه له کومې مننه کوم چې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ترڅنګ ولاړ دي او د افغان ولس دردونو ته د تسکین لاس ورکوي. د افغاني سرې میاشتې ولایتي مسؤلینو په خپلو خبرو کې د یادې ټولنې د فعالیتونو، لاسته راوړنو او د بشردوستانه خدمتونو په اړه مفصل معلومات وړاندې کړل. د افغاني سرې میاشتې ټولنه د یوه خیریه ټولنه ده، د خلکو ته په مختلفو بخشونو کې مختلف خدمات وړاندې کوي چې یو له خدماتو نه یې هغه د طبیعي او غیر طبیعي پیښو ته رسېدنه ده. افغاني سرې میاشتې ټولنه هغه تر ټولو نه مخکې د هر چا نه مخکې د پیښې ځای ته ځان رسوي او د هر چا نه مخکې د خپلو رضاکارانو په واسطه باندې چې رضاکاران د افغاني سرې میاشتې ټولنې لپاره د ملا د تیر حیثیت لري، نو د هماغو رضاکارانو په واسطه باندې سره میاشت د ټولو نه مخکې د پیښې ځای ته او پیښې ته په وخت باندې ځواب وایي. او دوهمه برخه یې تعلیمي برخه ده چې هغه کسان چې هغه ډېر کړېدلي کسان وي، یتیمان وي، غریبان وي او نور داسې کسان وي چې هغه د پیس توان او وس ونه لري. موږ تعلیمي مرکز دی دلته د ولایت په سطحه باندې یو تعلیمي مرکز لرو چې ښه با تجربه استادان دي پکې او هلته هغو خلکو ته په ښه شکل باندې په وړیا ډول باندې درسونه او تعلیم ورکوي. او درېیمه برخه یې د صحي برخه ده چې هغه کلینیکونه لري او همدارنګه سیار ټیمونه لري چې خلکو ته خدمات وړاندې کوي. 1403 کال په جریان کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې د میدان وردګ ولایت د سرې میاشتې ریاست د حوادثو په بخش کې
د میدان وردګ ولایت په مختلفو ولسوالیو کې 2666 کورنیو ته د 6 میلیون افغانیو په ارزښت باندې خوراکي، غیر خوراکي او نغدي پیسې توزیع ترسره کړې ده. او همدارنګه افغاني سره میاشت میدان وردګ ولایت د سرې میاشتې ریاست د تعلیمي مرکز څخه تیر 1403 کال کې د ښوونیز مرکز کلوب برخې ته د کال په اوږدو کې ټول 364 نارینه او ښځینه زده کوونکي په بېلابېلو برخو کې لکه د کمپیوټر، انګلیسي، ریاضي او همدارنګه تعلیم الاسلام بخش کې شاګردان جذب کړي دي او په یادو برخو کې ورته تدریس کیږي. د ښوونیز مرکز څخه 108 تنه نارینه 108 تنه نوي رضاکاران جذب شوي دي او همدارنګه په تیر کال کې 250 زده کوونکي نارینه او ښځینه له یادو برخو څخه فارغ شوي دي. او همدارنګه د سیستم عضویت بخش کې تیر کال د سیستم عضویت مدیریت لخوا د سید آباد، نخج، جرریز، چک او جغتو ولسوالیو کې ټول 8 جلسې دایره شوي دي چې د یادو جلسو په نتیجه کې 400 کسان نوي د سیستم عضویت مدیریت لخوا جذب شوي دي. او همدارنګه له یادو اعضاو څخه ټول 15320 افغانۍ د سرې میاشتې عوایدو ته جمع شوي دي. او همدارنګه د میدان وردګ ولایت د سرې میاشتې ریاست د یو ثابت کلینیک او همدارنګه د یو سیار ټیم په مټ باندې 2601 کسانو ته روغتیایي خدمات ترسره کړي دي. او دغه خدمات چې دي که نه کاملا وړیا دي. او همدارنګه سره میاشت هغه مریضان چې د شدید سوي وي یا د هډوکي ویلی ولري او یا د زړه سوري ناروغي لري مرکز ته مریض کوي چې د یادو په یاده برخه کې هم موږ او کوم کسانو چې مراجعه کړې ده موږ مرکز ته معرفي کړي دي. یادونه باید وشي چې د مې اتمه هر کال په ټول هیواد کې د افغاني سرې میاشتې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي څو د بشرپالنې ارزښتونه وځلیږي او د مرستندویه رضاکارانو هڅې وستایل شي.